خوږو لیدونکو، نن درته د ښځې او خاوند په اړه جالب داستان لرم. تمه ده تر پایه یې وګورئ او زموږ چینل درسره سبسکرایب کړئ. مستورې له خپل خاوند سره ډیره مینه کوله. مستوره ډیره حیا ناکه وه. یوه ورځ یې خپل خاوند نه غوښتنه وکړه چې کور کې ولاړه ونه ووهي. خاوند یې ورته وویل دغې ونې څه ستونزه جوړه کړې ده چې ته وایې ونه ووهه. مستورې ورته وویل دغې ونې ته مرغۍ راځي او د دغه مرغو سترګې په ما لګېږي. زه غواړم چې له مرغیو هم ستر او پرده وکړم. خاوند چې د ښځې دومره حیا ولیده نو پاڅېد او سمدواره یې هغه ونه ووهله. څو ورځې وروسته یې خاوند چیرته د کوم پروګرام لپاره د تګ اراده وکړه. له کوره ووت خو څه شېبه وروسته هغه کس یې خاوند ته زنګ وواهه، کوم کس چې د پروګرام ورته بلنه ورکړی و، او ورته یې وویل د اوس لپاره ماته یوه ستونزه پیدا شوه نو ته هم نن مه راځه. کله چې د میرمنې خاوند له 2 ساعته سفر وروسته کور ته راغی نو ګوري چې په کور کې یې له میرمنې سره بل څوک ناست دی. خاوند چې هر لامل و ښځې ته څه ونه ویل او له هغه کلي یو لرې ځای ته کډه وکړه. هلته چې لاړ ګوري چې د هغې سیمې له والي نه چا خزانه غلا کړې او ټول خلک یې راټول کړي، خو غل لا هم نه دی معلوم. والی له مسؤل کسانو نه د غل پیدا کېدو غوښتنه کوي، خو مسؤل کس ورته وایي چې د دې سیمې ټول خلک همدا دي، خو یو کس پاتې دی. هغه کس په یو جومات کې ناست دی او ستر تقواداره انسان دی. په دې وخت کې د همدغه میرمنې خاوند هم حاضر و. هغه سمدستي والی ته وویل غل ماته معلوم دی، زه به یې درته راولم. دغه کس د والی مسؤل کس ته وویل هماغه شیخ ماته راولئ. خلکو ډیر هاخوا دیخوا وکړل چې هغه خو ستر پرهیزګاره انسان دی، هغه او غلا. خو دغه کس ټینګار وکړ چې خیر تاسې زما خبره ومنئ، که په دغه کس کې غلا نه وه زه به یې بیرته حیثیت عاده کړم. کله چې یې هماغه شیخ راوست نو هغه کس مسؤل کس ته وویل چې ده ته لږ وهل ورکړئ. د سړي امر پر ځای شو او له لږ وهلو او ټکولو وروسته هغه سړی ګویا نه شو او وی ویل دغه خزانه ما غلا کړې ده. مسؤل کس له سړي وپوښتل چې تا څنګه دغه ډول کس کې چې په ظاهر انداسې ستر پرهیزګاره او تقواداره انسان دی غلا دې پکې پیدا کړه؟ هغه کس ورته وویل کله چې یو چا په اسلام او یا د ژوند په نورو چارو کې ډیر افراط او تفریط کوو نو پوه شه چې تر شا یې لویه کیسه شته چې د هغې د پټولو لپاره او د خپل ځان د پاک ښودلو لپاره یا خو د ژوند په چارو کې ډیر افراط کوي او یا هم له ډیر تفریط څخه کار اخلي تر څو نور خلک یې ریښتینې څیره ونه پیژني. نو درنو لیدونکو، راځئ چې د ژوند په هره چاره کې ریښتینې او پاک اوسو او د ژوند په هره لاره کې میانه رو اوسو.